بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو د پښتو ژبې زده کړې د ګرامر یوې بلې برخې ته ښه راغلاست. ستاسې د غوښتنو سره سم مو د ګرامر برخې ته دوام ورکړی او د دې ترڅنګ یو شمېر دوستانو وړاندیز کړی چې د پښتو ترڅنګ دغه مواد موږ ته په دري ژبه هم تشریح کړئ، چې ستاسې وړاندیز موږ ته په سر سترګو او حتما ځکه چې پښتو او دري زموږ د هیواد دوه ملي او رسمي ژبې دي، نو هر افغان ته اړینه ده چې پښتو او دري باید زده کړي. نو دا چې تاسو سره پښتو ژبې سره علاقه لرئ، غواړئ چې پښتو ژبه زده کړئ، په لومړي قدم کې ډیره مننه. نو حتما موږ به هڅه وکړو چې تاسو ته دغه مواد په دري ژبه هم تشریح کړو. ګرانو دوستانو، د ګرامر په برخه کې نن موضوع زموږ ضمیر یا پټ نوم ده. ضمیر معمولا په کلام کې د لنډیز لپاره کاریږي او یا د اختصار لپاره کاریږي او یا هم د نوم په عوض کاریږي او د نوم د تکرار څخه مخنیوی کوي او ډیری ډولونه لري. دوستای عزیز، ضمیر بخاطر اختصار کلام استفاده میشه، بجای اسم می آید و یا از تکرار اسم در جملات جلوگیری می کند. نو دوستانو، د ضمیرونو ډولونه شته دي چې نور به هم موږ وایو، خو دلته دغه 15 ډولونه یې پرله پسې غواړم چې په ډیر خلاص او لنډ شکل تشریح کړم. ګرانو دوستانو، په دې کې لومړی شمیره فاعلي او مفعولي ضمیرونه، اشاري ضمیرونه، استفهامي ضمیرونه، مبهم ضمیرونه، ملکي ضمیرونه. راځم لومړی شمیرې ته. لومړی شمیره زموږ دی فاعلي او مفعولي ضمیرونه. فاعلي او مفعولي ضمیرونه کوم ضمیرونه؟ هغه ضمیرونه دي چې معمولا د فاعل او مفعول په ځایونو کې هغه راځي. مثلا لکه وایم چې پښتو په څنګ کې مې دري هم ورته لیکلی چې زه یا من په دري کې، موږ په دري کې ما، ته په دري کې تو، تاسې په دري کې شما، دی په دري کې ده او دوی انان. غواړم چې دغه کوچنۍ جملې چې هر یو ته ما لیکلي دي، نو دغه هم په پښتو او دري ژبه تاسو ته وړاندې کړم. چې اول یې دی مثلا زه یا من. زه درس لولم، زه درس لولم. موږ ویل چې ضمیر هغه ده چې د نوم په عوض راځي. مثلا دلته نوم نشته ده چې احمد یا محمود درس لولي یا دلته موږ بل نوم ولیکو، نو دلته موږ د ضمیر څخه استفاده کوو چې زه درس لولم. لولم د یو فعل ترسره کول ده، لکه مخکې چې موږ ویلې چې فاعلي او مفعولي ضمیرونه. فعل یا کړنه د یو کار ترسره کول د یو شخص په وسیله، دا یې د فعل ده. او که چیرته موږ یو کار ترسره کوو په بل چا باندې، هغه کار مثلا هغه ترسره کوونکی فاعل ده او چې په کار ترسره شوی هغې ته موږ مفعول وایو. مثلا زه درس لولم په دري کې ده. من درس میخوانم، من درس میخوانم. دویم موږ یا ما په دري کې، موږ یا ما. موږ کار کوو، موږ کار کوو. ما کار میکنیم، ما کار میکنیم. دریم شمیره ته یا تو. ته په کار بوخت یې، ته په کار بوخت یې.
تو در کار مصروف هستی. تو در کار مصروف هستی. بوخت معنا مصروف. څلورمه شمیره تاسی یا شما. تاسی چیرته روان یاست. تاسو چیرته روان یاست. شما کجا روان هستید. شما کجا روان هستید. پنځمه شمیره دی او. دی احمد وحی. دی احمد وحی. دی ضمیر دی او د دې شخص مثلا موږ وایو چې دی احمد وحی. دلته د وهلو فعل چې دی چې دی فاعل شو او احمد وحی چې هغه باندې دا فعل ترسره کیږي نو هغه مفعول شو. نو دا ځکه موږ وایو فاعلي او مفعولي ضمیرونه دي. شپږمه شمیره ده چې دوی یا آنان. دوی روان دي. دوی روان دي. آنان روان هستند. په دې شکل ګرانو دوستانو دا چې د درس حجم زیات نشي یوه لنډه کورنۍ دنده درته سپارم او له هغې څخه وروسته دغه دوه درسونه یا دغه دوه شمیرې موږ په راتلونکي درس کې او دغه دوه شمیرې هم په بل درس کې په ډېر خلاص ډول او په لنډو مثالونو تاسو ته وړاندې کوو. کورنۍ دنده مو څه ده؟ تاسې به په دغه هر یو کې مثلا لکه زه یا من، موږ یا ما، ته یا تو، په همدې ترتیب دغه شپږمې شمیرې پورې په دغه هر یو کې به تاسې پنځه جملې جوړوئ او په دې ترتیب تاسو کولی شئ چې یو هڅه وکړئ چې د پښتو یګانو درس چې مخکې موږ وړاندې کړی هغه تکرار کړئ او په خپلو لیکنو کې یګانو ته متوجه اوسئ. نو خیر که یو څه غلطې وي یو څه سمې وي په د وخت په تېرېدو سره به انشاءالله ټولې سمې شي. تر بیا مو په پاک الله سپارم. ښه وخت.